یو خو د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې روجې ډېرې زیاتې ونیسئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د ذوالحجې د 10 ورځو د هرې ورځې روجه دومره زیات ثواب لري لکه انسان چې یو کال روجې ونیسي. یو کال روجې نو د ذوالحجې دا 9 ورځې چې دي په 10مه ورځ خو ته روجه نشي نوی اختري دا 9 ورځې د روجې دومره زیات ثواب لري د هرې ورځې روجې لکه انسان چې یو کال روجې ونیسي. او دا روجه د انسان د تیر شوي یو کال او د راتلونکي یو کال د ګناهونو کفاره ګرځي. حدیث مبارک کې راځي. بل نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک کې راځي او فرمایل وی د ذوالحجې په 10 ورځو کې نیک اعمال دومره ثواب لري چې بل یو عمل هم دوره ثواب نه لري. بل یو عمل هم دوره یو صحابي پکې تاسو کو وی د الله پاک پیغمبر ولې jihad پکې هم دوره ثواب نه لري چې انسان jihad کوي دا د جهاد نم زیات ثواب دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی او د ذوالحجې په دې ورځو کې نیک عمل کول د جهاد نم زیات ثواب لري. ها یو صورت وی دی نبی علیه السلام وفرمایل چې یو سړی جهاد لاړ شي د خپل مال سره او واپس نه مال راوړي او نه جان راوړي معلوم د الله په لار کې ولګي او جانم د الله په لار کې ورکه شهید شي بیا پکې داغه ثواب د دین زیات دی. نور نفس جهاد د دین زیات ثواب نه لري. نو دې ورځ کې نیک اعمال ډیر زیات کوئ. د ورځې روزه نیسئ او د شپې الله تبارک وتعالی ته ودرېږئ د شپې عبادت کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د ذوالحجې د میاشتې دا اولنۍ لس شپې چې دي دا هره شپه دومره زیات ثواب لري لکه څومره ثواب چې لیلة القدر لري. د لیلة القدر په شپه باندې چې د کم اعمال وکړل هغه څومره زیات ثواب لري د ذوالحجې دا لس شپې دومره زیات ثواب لري. اسې د لیلة القدر شپې دپاره موږ په رمضان مبارک کې شپې رونو که نه رونو چېرې موږ باندې د لیلة القدر شپه پېښه شي ښه شپه راته میلاو شي او دا خو متعین دی. نبي علیه السلام فرمایي د لیلة القدر ذوالحجې دا لس شپې د لیلة القدر هم ثواب لري هره شپه هره شپه. نو د ورځې پکې روژه نیول او د شپې د الله عبادت کول د ذوالحجې په دې ورځو کې دا ډېر زیات لوړ ثواب لري. او دا رنګې په دې ورځو کې دا وظیفه ډېره زیاته کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ذوالحجې په دې ورځو کې دا ورد ډېر زیات کوئ. لا اله الا الله الله اکبر الحمدلله. په دې 10 ورځو کې دا وظیفه ډېره زیاته کوئ. لا اله الا الله الله اکبر الحمدلله. دا په دې ورځو کې ډېره زیاته وایي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ثواب ډېر زیات دی ډېر زیات. دغه رنګې د ذوالحجې د 10 ورځې شروع کیږي نو د چا چې د قربانۍ اراده وي چې زه به قرباني کومه هغه د خپل نوکان نه کټ کوي او د بدن ویښته دې نه کټ کوي. خو دا مستحب طریقه ده فرض او واجب نه دي. کو چا وکړو ثواب یې میلاو شو کو چا ونه کړو ګناهګار نه دی. ښه زمونږ خلکو ګورې دا پاک پرزو ته رسولي دي پاکې پرزو ته رسولي دي هلکه ګورې چرته ویښته کټ نه کړي نوکان ښه خبره ده کټ یې نه کړي ثواب پکې زیات دی خو کو کټ یې کړه نو څه ګناهګارېږي پې نه او نه دې په قربانۍ باندې څه اثر پرېوځي. زموږ په خلکو په ذهن کې دا دي هغه ګیره پرېښودل واجب دي نو هغه هېڅوک نه پرېږدي ټیک ده که نه. او په دې ورځو کې به جامد غټ غټ کې مستحب طریقه ده مستحب طریقه ده چې کټ یې نه کړي. خو دا ګیره خریل خو ګناه دی دا خو ګناه دی نو هغه به خرئ چې د قربانۍ اراده یې دا جامد په سپین سپین راوخېږي چې بیا دغه شي ځان به د وکاله لږ جوړ کړي د اختر په ورځ چاړه به پرې وکاږي د قربانۍ نه وروستو پوهېږئ که نه پوهېږئ. دا هسې ځان له خلکو یو کار رخ کړی دی. ها مستحب طریقه ده چې ونشي خو که چا وکړو نو ګورې په قربانۍ باندې څه اثر نه پرېوځي. ها نوکونه دومره غټ شوي دي یا د بدن ویښته دومره غټ شوي دي چې حد د حرامو ته رسېدلي دي. 40 ورځې وشوي چې د صفایي نه ده کړې بیا پکار دا ده چې صفایي وکړي پکار دا ده اگر چې دا 10 ورځې شروع شوي دي بیا پکار دا ده چې څه وکړي صفایي وکړي. بهرحال دا یو څو مسلې وي بیا هغه خبرې چې قرباني په کومو څاروو کېږي په کومو نه کېږي په کومو غوره ده په کومو ناغوره ده انشاءالله پر روانه جواب